ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات یو ځل بیا تاسو ته په بله ویډیو کې مخاطب ملګرو مونږ وخت په وخت باندې ویډیوګانې جوړې کړې دي که هغه هسې د ولاګینګ ویډیوز دي یا د شعر و شاعرۍ ویډیوګانې دي او مونږ تاسو ته راوړي دي خو په دې ویډیو کې نن چې زمونږ کومه ویډیو ده د دې ټاپک بالکل چینج دی ځکه چې دا د کووډ-19 چې موږ ورته وایو کرونا وایرس په حواله باندې ده په دې کې یو څو داسې خبرې دي اهمې خبرې دي چې زړه مې غوښته چې دا ستاسو سره شریکې کړم لکه په دې ډېرو ملګرو او ډېرو خلکو په ویډیو جوړې کړي هم دي سوشل میډیا باندې چلیږي خو به هر حال زما یو خپل سوچ و ما چې زم په دې یو ویډیو جوړه کړم او کوشش مې دا دی چې ویډیو څوک وګوري او څوک پې عمل وکړي نن سبا که مونږ ګورو نو داسې حالات دي د کرونا چې ټوله دنیا یې په خپل لپیټ کې اغستې ده چې دنیا خلک پکې د هغې د وجې متاثره شو ډېر خلک پکې مړه هم شو خو چونکې زمونږ کم زیات تر خلک دي سپیشلی زمونږ پښتانه نو هغوی په دې پورې ډېره زیاته خندا کي چې یاره کرونا نشته او داسې فضول دی او ګپ دی او بلا بلا خبرې کي خو چونکې نه داسې نه ده هر څه چې دی خو حقیقت دی او سپیشلی دا دریم لهر چې زموږ سره کم د دی نو دا ډېر زیات خطرناک دی ډېر کیسونه په دې کې رالو ډېر خلک پکې مړه شو په دې کې به زه یو تاسو ته د دې مطابق چې دی کم سمټمز دی د دریم لهر هغه به درته هم وایم او په دې کې نن سبا چې زموږ سره په انډیا او پاکستان کې کم حالات دي او څومره کیسز دي انډیا او پاکستان د هغې کمپیریزن به هم کو نو اول خو زه تاسو ټولو ته چې څومره زموږ ملګري دا ویډیو وګورئ نو کاینډلی چې احتیاط وکړئ ژوند ډېر خوږ دی د ژوند نه مزې واخلئ خپل ځان ته لږ فکر وکړئ خپلو بچو ته مور پلار ته چې څومره فیملی ممبرز دي خو په یو کس باندې هم دا مرض راشي نو هغه په کور کې بیا پیلاویږي د یو نه بل ته د بل نه بل ته دا بیا سټپ بای سټپ داسې ځي نو ټولو نه ښکلې او فایدهمنه خبره دا ده چې په ټایم باندې مونږ د خپل ځان خیال وساتو په ایسوپیز باندې عمل وکړو ماسک یوز کو 20-25 روپۍ 30 روپۍ باندې ماسک خو ماسک اخلي جو په خوا پسې بیا په 50 روپۍ 100 روپۍ هم میلاویږي خو بس چې 20 روپۍ والا ماسک سي دا مونږ یوز کو پرس که مونږ ګڼې ته ځو یا داسې چا جنازه یا بازارونو ته ځو دا یوز کو نو زما په خیال چې زمونږ دپاره به ډېره فایدهمند وي یا واپس د ګڼې نه بازارونه راتلو په صابون لاس وینځل نو دا معمولي خبرې دي خو فرض که دا مونږ فال وکړو او احتیاط وکړو نو انشاءالله چې هېڅ به هم نه ځکه چې کال یو نیم 2 کاله کېږي چې کرونا دا مرض راغلی دی وبا راغلی ده زمونږ چې څومره ایجوکیشن سیسټم دی هغې زمونږ نه متاثره کړی دی څومره تعلیمي ادارې دي د ماشومانو که څومره زمونږ سره مدرسې دي کم دینی تعلیم چې دی یا زمونږ سره څومره بزنس دی کو هغه دلته دی کو په نورو ملکونو کې دی یا زمونږ مسافر دلته ګرځي سالته ګرځي ټولې متاثره کړي دي نو انتهایی غټ نقصان دی د روژې زبرګه میاشت ته ټول به دا دعا کوو چې الله دې دا وبا لرې کړي او الله دې مونږ ته دا ژوند مخکې اسان کړي او الله دې د دې مرضونو نه مونږ وساتي په خپلو رحمتونو سره امین زه به تاسو ته یو څو خبرې وکړم چې نن سبا په دې سوشل میډیا باندې دا تصویران زیر عظیم د انډیا خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته دا وایم تقریبا چې زموږ سره د پاکستان کې او په انډیا کې څومره کیسز راغلي دي په پاکستان کې زموږ سره تر ننه پورې تقریبا 8,05,000 سمثینګ کیسز راغلي دي چې په هغې کې زموږ سره ریکوري شوې ده تقریبا 7 लाख ریکوري شوې ده په هغې کې ډیت کیسز چې دي زموږ سره 17,329 دومره زموږ سره په دې کې کسان مړه شوي دي چې کم اموات شره ده نو زما په خیال چې احتیاط وشي نو دا زموږ دپاره ډېره ښه ده بیا کو زه د دې تاسو ته د خپلې پښتونخوا KPK په باره کې ووایم چې دلته کم نن سبا حالات روان دي سپیشلی زموږ په دې بونیر کې څومره خواږه درانه مشران زموږ مړه شو د څه د کرونا د وجې د کرونا د دې زیاتر کیسونو د وجې په هغې کې زموږ پښتونخوا کې نن سبا تقریبا ما چې کم سرچ وکړو د نن ورځې پورې زموږ سره 1,15,000 کیسز زموږ سره راغلي دي ټوټل په دې کې ریکوري کیسونه زموږ سره 98,000 سمثینګ دي 98,046 او په دې کې زموږ سره د مرګ شره چې ده هغه 3,145 ده د سوچ خبره ده کو احتیاط وشي نو زما په خیال چې هېڅ به هم نه
مرګ او ژوند دا خو د الله په لاس کې دی، خو انسان له خپل احتیاط پکار دی. زمونږ د دې ویډیو مین مقصد هم دا دی چې کاینډلی احتیاط وکړئ، خپل ژوند ښکلی کړئ، د ژوند نه مزې واخلئ. دا زمونږ د KPK کیسونه دي، کوپای کې بونیر دی، مردان دی، سوات دی، باجوړ دی، داسې نور دنیا علاقې دي، ضلعې دي زموږ سره، او د روژې بختوره میاشت ده. نو زما ټولو ته دا ریکویسټ دی چې پښتنو ځانونه وپېژنئ. د اباسین صاحب هغه شعر ماته را یادېږي چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به بل یو پیغمبر نه راځي. نو مطلب دا دی د دې خبرې چې مهرباني وکړئ، احتیاط وکړئ، د ځان خیال وساتئ. دا نه چې بیا سبا مونږ هغه وي بیا افسوس کو که نه، نو د افسوس نه ښه دا نه ده چې مونږ احتیاط وکړو او خپل فیملی والم بچ کو او نور سوسایټي کې زموږ سره څومره خلک دي دا هم بچ شي، چې دا خو د یو نه بل ته پیلاویږي. د دې په نسبت کو زه ووایم په انډیا کې زه به تاسو ته تصویران به هم تاسو وینئ چې په انډیا کې تر ننه پورې 17.6 میلیون کیسز راغلي دي. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي کو دا په پاکستان راشي زمونږ دا غیر مناسب رویې کو مونږ اختیارونه دا دلته هم راتلی شي. 17.6 میلیون کیسز ریکارډ شوي دي. په دې کې ریکوري کیسونه زموږ سره 14.6 میلیون دي او ډیت کیسز چې دي 1,98,000 دي. ډېره د سوچ خبره ده هغوی چې څومره په مسلو کې راګیر دي، څومره مسلې دي ورته، نو ډېره زیاته ګرانه ده. او اوس ملګرو زه تاسو ته د ډاکټر دیدار یوسفزي صاحب چې شاعر هم دی او ښه ډاکټر هم دی، زما په خیال امریکا کې پاتې کیږي، هغه یو پوسټ ورکړی م، هغه ما د خپل فیسبوک آیډۍ نه شیر کړی م دی. هغه د دریم لهر په باره کې یو څو د هغې چې کوم سمټمز دی هغې ورکړي. هغې کې مخکې دا خبره ده په دې لومبۍ لهر کې خو به دا چې ټوخی به یا به یخني راتله یا څه مریخ خو په دې کې دا شرط دی چې ضروري نه دی چې ستا یا ټوخي یا دې تبی. د دې زیاتتر سمټمز چې دی هغه دا دی چې د جسم کمزوري هم راتلی شي، په دې کې زموږ سره د جوړونو درد هم راتلی شي، او په دې کې درېیمه غټه مسله چې ده دا زموږ د پړپوس نه دی لنګس، په دې باندې ما اټیک کي. او دا د دې د مرګ شرع د بل نه سوا په دې ده چې دا خپل سټیج ته په غلې کې ډېر زر رسي. اکثر مونږ پوه نه شو، اکثر علامتونه وروستو مونږ ته ظاهر شي او دا خپل سټیج ته رسېدلي، دغې د وجې مونږ ته مسلې ډېرې راځي، ځکه خو دا کیسونه نن سبا ډېر راځي. خبرې ډېرې اوږدوم نه ملګرو، زما د دې ویډیو مقصد، د دې خبرو مقصد دا هم دی چې مونږ په کورونو کې لږ سټې وکړو. هسې هم روژه ده، سټې هوم سټې سیف، چې مونږ په کورونو کې کینو، کو پرس کبار راوځم نو چې لږ احتیاط مونږ وکړو او ماسک یوز کو، سینیټایزر یوز کو، یا ورپسې باندې لاس وینځل، یا داسې د دې ګڼې د ځایونو ته تلو نه ځان وساتو. نو زمونږ دا ژوند به مخې ته روان هم شي، دا مرض دا وبا به ختم هم شي، زمونږ ایجوکیشن سیسټم به هم صحیح شي، تعلیمي ادارې به بیا الله پاک سټارټ کړي، داسې به زمونږ چې کوم بزنس دی هغه به هم الله تعالی په خپلو رحمتونو باندې بیا شروع کړي. خو په دې کې غټ شرط دا دی چې مونږ احتیاط وکړو، غټه خبره د احتیاط ته. نو الله دې کړي چې دا ویډیو ستاسو په کار راشي، د ټولو پښتنو په کار راشي. دغه یو څو خبرې وې او کو په ویډیو کې سي، نو کاینډلی مخکې شیر کړئ چې نور خلک پې هم پوه شي. زیاتر ملګري زموږ دي سي چې هغه فیسبوک کې خو په دې لیک لوست باندې نه پوهېږي، نو ویډیو په پښتو کې سپیشلي مونږ دا ځکه وکړه پښتنو ملګرو ته، پښتنو زما ټول پښتنو دپاره دا ویډیو ده چې دوی ته سبق واخلي، څه زده کړه ترې وکړي او په دې څومره خبرې دي په دې باندې عمل وکړي. نو الله دې کړي چې کوم ځای هم یې ښاد اوسئ، خوشحاله اوسئ، په خپلو دعاګانو کې خپل ورور سردار احساس یاد ساتئ. د لوی الله په امان.